خټکی د افغانستان له مشهورو خوږو میوو څخه دی چې د اوړي موسم په را رسیدو سره یې بازار ګرمیږي او د خلکو له تاوده ارکلي سره مخ کیږي. خټکی پلورونکي وایي سره له دې چې سږکال د خټکیو بازار ښه دی، خو تولیدات یې کم دي چې په دې سره په بازارونو کې بیې هم لوړې سوي دي. خټکی پلورونکي وایي چې تیرو کلونو کې د خټکیو ټیټ قیمت د دې لامل سو چې سږکال ډیری بزګر د خټکیو له کرلو لاس پر سر سي. بل پلو دوی وایي چې د تیلو لوړې بیې هم د دې لامل سوي دي چې د ټولو اجناسو په قیمتونو کې لوړوالی راسي. د پلورونکو په وینا سره له دې چې خټکي موسمي میوه ده او خلک یې ډیره خوښوي، خو ډیری خلک یې د اقتصادي ستونزو له کبله د اخیستلو توان نه لري. نن سبا کې خو دې خربوزو او هندواڼو بازارونه ښه دي، او نظر تیرو کلونو ته هغسې بازارونه نه دي لکه تیرو کلونو کې چې سره کوم ته بازارونه ول. دلته چکر ته راغلي خلک وایي چې دوی د موسمي میوې په حیث د تفریح پر مهال له ځان سره خټکي راوړي او میله ورباندې جوړوي، ځکه یو خوا یې خوند ښه دی او بله دا چې انتقال یې هم اسانه دی. د افغانستان خټکي د سیمې په کچه ښه نوم لري چې تر دې وړاندې به ډیری آسیایي هیوادونو ته صادرېدل، خو اوس مهال پر افغانستان د لګیدلو بندیزونو له کبله یوازې پاکستان هیواد ته صادریږي چې د بندیزونو افغان بزګرانو ته ګڼ زیانونه اړولي دي. موږ د میلې لپاره دلته خټکي او هندواڼې راوړو. هر هغه څه ده چې اړتیاوې موږ له ځانه سره راوړو څو له میلې خوند واخلو. نن خو عادي ورځ ده، د جمعې په ورځ باندې دلته ډېرې کورنۍ راځي. کومه ویاله چې تاسې وینئ ټوله له خټکیو څخه ډکوي. هر څوک خپل خټکي په اوبو کې ږدي چې یخ سي، ځکه چې د دې ځای اوبه ډېرې یخې دي او خټکي ډېر ښه یخوي. په افغانستان کې خټکي داسې مهال پخیږي چې یو خوا بزګران د سړو خونو له نه موجودیت سره ټکوي او له بلې خوا خټکي بهرنی بازار هم نه لري چې بزګرانو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. مریم هوتک، CMG، کابل.